چې چېرته مو هم د خولې نه داسې خبره ونوځي او که وتلی وي نو بیا هم موږ له دا دعا لازمي غوښتل دي. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ای الله زه ستا پناه غواړم د هغه څیز نه چې زه شرک وکړم، د هغه څیز سره چې د هغې ما ته پته ده او د هغې نه زه پناه غواړم ما بچ کړې چې ما ته پته وي او بیا هم زه شرک وکړم، او زه معافي غواړم د هغه څیز نه چې د هغې ما ته پته نه وي او زه څه خبره وکړم د هغې سره شرک وکړم ما ته پته نه وه، نو ای الله زه د هغې نه هم پناه غواړم. یعنی د پوهې سره یا د ناپوهۍ سره چې په یوه طریقه باندې هم زمانه د شرک څه خبره ونه شي ما بچ کړې، که زه د پوهې سره کوم او که د ناپوهۍ سره کوم نو ما معاف کړې. او دغه شان به په دې معامله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې احتیاط کوو چې یو سړی ووایي چې ما شاء الله و ما شئت، چې څه الله غواړي او چې څه تاسو غواړئ چې هغه شان وشي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ته ما د الله تعالی ند جوړوي، صرف دا وایا چې څه الله تعالی غواړي، صرف ان شاء الله وایا بس. نو په دې وجه ډېر احتیاط ضروری دی چې زموږ د خولې نه چېرته هم داسې څه خبره ونوځي که چېرې ما دا دوایي نه وی خوړلي نو زه به نه وم بچ شوي، دا ما د فلاني حکیم نه علاج وکړو نو ځکه ما ته شفا میلاو شوه، الله تعالی شفا راکړه، د دې حکیم په لاس کې زما دپاره الله تعالی شفا کېښوده. داسې تاسو ویلی شئ، لیکن داسې مه وایئ چې دی و نو ځکه ما ته شفا میلاو شوه.